سلامونه ملګرو، په دې هیله چې ښه یاستئ. په تېر کورس کې چې دی موږ دا زده کړه چې څنګه بیک اینډ APIs موږ ډیزاین کولی شو په فاست API کې. په دې کورس کې چې دی زه غواړم تاسو ته وښیم چې موږ دغه بیک اینډ API څنګه کولی شو د موبایل اپلیکیشن څخه استفاده کړو. یعنې دې دپاره موږ موبایل اپلیکیشن جوړ کړو او ښه وګڼله چې ریاکټ نیټیو فریم ورک څخه استفاده وکړو. نو دلته به تاسو راشئ ریاکټ نیټیو ته په دې پاد باندې. نو تاسې که هر سیستم لرئ، فرضاً مک لرئ یا وینډوز لرئ یا همدارنګه لاینکس لرئ، نو د هماغې OS لپاره به تاسې دا انوایرمنټ انسټال کړئ او بیا به د دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې دغه ډاکومنټس یا د دې ډیولپمنټ ګایډز چې دی دا مطالعه کړئ. دلته چې دی ګایډز دي، مقصد څنګه انسټالیشن کیږي، د دې ورک فلو څنګه ده، ریلیز او دا نور مختلف قسمه معلومات شته. په دې ځای کې چې دی کمپوننټس دي، موږ سره د کمپوننټس له طریقه موږ کولی شو چې بټن څنګه جوړیږي، فلټ لیست، څومره کمپوننټس چې موږ لرو یا ویجټس چې ورته وایي که نه په فلټر، دلته ورته موږ کمپوننټس نو هغه موږ دلته لیدلی شو، سورس کوډ یې لیدلی شو څنګه جوړیږي، څنګه موږ دا استفاده کولی شو. لکه د مثال په تور باندې موږ څنګه کولی شو چې یو انپوټ جوړ کړو. صحیح ده. انپوټ مطلب یعنی ټکس باکس ډیزاین کو یا جوړ کو او هغه کې موږ ټکس ولیکو. صحیح ده. نو دلته تاسو ته ښایسته ویو هم درکوي، دې ځای کې معلومات درته درکوي او دې ځای کې چې دی سورس کوډ هم تاسو ته درکوي چې موږ څنګه کولی شو چې په ریاکټ نیټیو کې دا استفاده کړو. نو تاسو کولی شئ چې دا کوډ کاپي کړئ د مختلف پلیټفارمونو لپاره، فرضاً انډرایډ، iOS یا ویب لپاره تاسو کولی شئ چې د کوډ څخه استفاده وکړئ. APIs دي دا موږ جوړ کړي مخکې نه. APIs چې دی بیک اینډ سره د DBMS چې دی پوسټ ګریس SQL سره کنیکټ دي او چې کله موږ دا ایگزیکیوټ کړو تاسو ته ښکاري دلته موږ سره 2 ریکارډز راځي. دا کورس چې دی په زما په یوټیوب چینل کې موجود دی، هلته تاسو کولی شئ چې پلی لیست څخه یې وګورئ. اوس زه راځم ټرمینل ته، دلته کمانډ ته راشم، یو ډایرکټري به جوړه کړم او دلته ورته ووایم چې ریاکټ نیټیو لرم. اوس به زه دې ډایرکټري ته ورننوځم. دا به موږ په ویس کوډ کې اوپن کړو چې فردر کار موږ نور هلته وکړو. صحیح ده. دا ډایرکټري ما سره په ویس کوډ کې اوپن شوه. دلته به زه راشم، ټرمینل به اوپن کړم. زه به دلته راشم npx create expo app at د دې نه وروسته زه ورته ولیکم چې لیټسټ. نو دا چې زه کله ولیکم نو دا کمانډ چې دی دا ما سره د ریاکټ نیټیو اپلیکیشن پروجیکټ جوړوي. صحیح ده. نو زه چې اوس دلته دا انټر کړم په دغه ځای کې دا اوس لوډ کېږي. ما څخه د اپلیکیشن نوم غواړي چې زما د اپلیکیشن نوم به څه شي. صحیح ده. زه ورته زما د اپلیکیشن نوم چې دی همدا ریاکټ نیټیو لرم دی. صحیح شو. نو زه دلته ډاټ ورته ږدم. نو دا پروجیکټ چې دی ما سره په همدې فولډر کې چې دی کریټ کېږي. نو دې ته موږ منتظر شو تر څو دا پیکیجز چې دي دا ټول ما سره انسټال شي. نو دا لږ وخت نیسي. ښه دوستانو، اوس چې دی موږ سره پروجیکټ ډیپنډنسیز یا پیکیجز چې دي هغه موږ سره ډاونلوډ شو او همدارنګه انسټال شو. ضرور خبره اوس دا ده چې موږ دا پروجیکټ رن کوو نو په کوم پلیټفارم کې موږ رن کوو. صحیح ده. یا په کوم ډیوایس کې موږ رن کوو. که موږ چېرته ویب کې رن کوو نو موږ کولی شو چې دا په ویب کې رن کوو. که غواړو چې په انډرایډ کې رن کوو نو په انډرایډ کې هم رن کوو. که چېرته غواړئ چې په انډرایډ کې رن کړئ نو تاسو کولی شئ چې په انډرایډ کې هم رن کړئ. نو دې لپاره ضرور دا ده چې تاسو دلته براوزر ته راشئ او په خپل سیستم کې چې دی که چېرته غواړئ چې دلته ایمولیټر ولرئ نو تاسو ته پکار ده چې د جینی موشن په نوم باندې اپلیکیشن چې دی دا تاسو ډاونلوډ کړئ. صحیح ده. دا سافټویر تاسو کله ډاونلوډ کړئ نو تاسو کولی شئ دې طریقه ایمولیټر ولرئ په خپل ډیوایس کې. صحیح ده. نو تاسو کولی شئ د دې URL څخه استفاده وکړئ او دا ډاونلوډ کړئ. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د انډرایډ سټوډیو څخه هم فرضاً انډرایډ سټوډیو تاسو انسټال کړئ، تاسو کولی شئ چې هلته هم ایمولیټر ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ. نو دې طریقه تاسو کولی شئ چې انډرایډ سټوډیو ډاونلوډ کړئ، د دې ایمولیټر څخه استفاده وکړئ، همدارنګه IDE ته اوس راځم او دا کوډ زه رن کوم. صحیح ده. نو زه دلته راځم npx expo start دا کمانډ زه ورته لیکم. نو اوس دا کوډ زما چې دی دا رن کېږي. نو که تاسو چېرته غواړئ فزیکل ډیوایس کې دا رن کړئ نو تاسو ته یو QR کوډ درکوي. نو تاسو کولی شئ چې هغه QR کوډ په خپل موبایل کې سکین کړئ. د هغې لپاره یو اپلیکیشن دی ایکسپو ګو په نوم باندې. هغه به د دغه څخه ډاونلوډ کړئ د پلی سټور څخه، بیا دغه QR کوډ پکې سکین کړئ نو د اپلیکیشن تاسو کولی شئ په فزیکل ډیوایس کې هم رن کړئ. که چېرته زما غوندې په ایمولیټر کې رن کوئ نو تاسو به سمپل دلته راشئ، ای به پریس کړئ نو تاسو سره به دا په انډرایډ ایمولیټر کې رن شي. دوستانو دا اپلیکیشن ما سره رن شو. نو تاسو ته ښکاري چې دلته ما سره 2 ټیبس دي، یو چې د ایکسپلورر دی او بل چې د ما سره هوم دی. اوس دلته دا چې دی موږ سره اپ فولډر دی، په دې کې موږ دا ټیبس موجود دي، په دې کې 2 سکرینه دي موږ سره، یو چې د ایکسپلورر دی بل انډیکس. همدارنګه ایسټس په نوم باندې د تصویرانو لپاره فولډر دی چې دې کې موږ تصویران ثبت کولی شو، آیکانس او نور ویب آیکن یا همدارنګه نور مختلف قسمه آیکنونه چې دي دلته موږ سټور کولی شو. کمپوننټس فولډر دی موږ سره، همدارنګه کانسټنټس په نوم باندې فولډر دی، هوکس دی. که چېرته تاسو غواړئ چې فرضاً دغه الریډي کوم بلټن کوډس په دې کې دي
دا زه ریموف کول غواړم نو تاسو به دلته راشئ دا کنټرول سی به کوئ سرور به سټارټ کړئ صحیح ده دا به کلیر کوئ تاسو دلته به راشئ npm او دلته به رن او په دې کې ورته ولیکئ چې ریسیټ پروجیکټ دا کمانډ ورته ولیکئ دا به انټر کړئ دا چې کله تاسو انټر کړئ نو تاسو ته وایي چې دغه پروجیکټ کې چې الریډي کمبلټن کورس دي دا ته غواړئ چې ریموف کړئ او په ایگزامپل فولډر کې واچو تاسو ورته یس نو دا چې کله تاسو یس کړئ نو تاسو ته ښکاري چې دلته نور اپ ایگزامپل کې چې هغه کوډونه یا هغه فولډرز ډایرکټریز راغله چې مخکې موجود و دلته په روټ ډایرکټري نو تاسو به راشئ دا به سمپل ډیلیټ کړئ دا چې ډیلیټ کړئ او دې نه وروسته راشئ خپل پروجیکټ بیا رن کړئ نو تاسو سره څه ستونزه نه رامنځته کېږي صحیح ده نو زه به دلته راشم دې ځای کې به دا ویس کوډ کوچنی کړم تر څو سکرین موږ سره هم ښکاره شي صحیح ده نو دې ځای کې تاسو ته ښکاري چې اوس به زما پروجیکټ ریلوډ نو تاسو ته ښکاري چې موږ سره ټابس یا نور معلومات چې وو هغه له منځه لاړل نو تاسو که دلته راشئ انډیکس فایل ته په انډیکس فایل کې چې دی موږ سره دا کوډ لیکل شوی نو په دې ځای کې زه ورته لیکم چې هلو ورلډ دا چې زه کله سیو کړم نو چې سیو یې کړم دلته دې ټیکسټ په ځای باندې اوس اتوماتیکلی ریپلیس کېږي تاسو ته ښکاري چې دلته هلو ورلډ راغلی صحیح ده دلته چې دی موږ سره په سټیټس بار کې چې دی په دې ځای کې موږ ته ښایي چې انډیکس دی یا اپ بار کې چې دی موږ سره چې ښایي انډیکس ښایي صحیح ده دا چې دی موږ سره لایوټ دی په دې لایوټ کې موږ سره دا سټیټس بار موجود دی دلته د دې په ځای انډیکس په ځای باندې زه هوم لیکم نو تاسو به لایوټ ته راشئ په لایوټ کې موږ سره دلته سټک لیکل شوی دی دا به موږ ریټرن کړو صحیح ده څه رقم به ریټرن کوو دلته به ولیکو چې سټک او دې ځای کې به ورته ولیکو چې سټک ډاټ سکرین دا زموږ څخه دوه اټریبیوټس غواړي چې یو د هغې څخه یو نیم دی موږ سره چې فرضاً زما مین صفحې نوم چې دی هغه انډیکس دی صحیح ده تاسو دلته راشئ دا انډیکس دی نو دی انډیکس شو نیم او د دې څخه وروسته زه ورته راځم ورته وایم چې آپشنز کې زه ورته وایم چې دا ټایټل راته چینج کړي نو ټایټل ورته لیکم او ټایټل ته چې دی د خپلې مرضۍ نوم استوم ما ورته هوم ولیکه اوس چې دی موږ سره انډیکس دی که زه دا سیو کړم تاسو ته ښکاري دا هوم شو همدارنګه تاسو کولی شئ چې دې ځای څخه هایډ هم کړئ نو څه رقم به یې هایډ کوو دلته به زه راشم ورته ولیکم چې هیډر شو ان صحیح شو او دا به ورته زه ووایم چې فالس نو که زه دا سیو کړم تاسو ته ښکاري چې دې ځای څخه هیډر یا ابار چې دی یا سټیټس بار چې دی دا زموږ څخه حذف شو له منځه لاړ صحیح شو په دې ځای کې موږ سره هیلو ورډ دی او همدارنګه ویو ده صحیح شو ویو کنسیډر کېږي دلته موږ سره از ا ویجټ صحیح شو دا هم موږ سره ویجټ دی یا کمپوننټ ده صحیح ده نو زه کولی شم چې دا سټایل چې دی په ان لاین راوباسم او دلته چې دی سټایلز ورته معرفي کوم زه به دلته راشم ویو ته او په دې ځای کې ورته ولیکم چې سټایل شیټ صحیح شو دلته به ورته راشم کان سټایلز از ایکوال ټو سټایل شیټ ډاټ کریټ نو فردر کوم دغه چې دي هغه به زه په دې سټایل شیټ کې لیکم صحیح شو نو زه به دلته راشم ورته ولیکم چې کانټینر په دې رقم باندې په دې کانټینر کې ما سره څه واچوه دا کوډ واچوه دا به دې ځای څخه زه کټ کړم او دلته به یې پیسټ کړم په دې رقم اوس زه غواړم چې دا سیو کړم نو تاسو ته به ښکاره شي چې ګوره لوډ چې دی موږ سره پورته لاړ سنټر څخه پورته لاړ نو چې اوس غواړو چې دا سټایلز موږ اپلای کړو نو څنګه به اپلای کوو دلته به راشو او په دې ځای کې ورته ولیکو چې سټایلز ډاټ کانټینر دا چې زه بیا سیو کړم تاسو ته ښکاري چې هیلو ورډ موږ سره چېرته راغی بېرته سنټر ته راغی که فرضاً غواړئ چې د ټیکسټ ته چې دی سټایل ورکړئ نو زه دلته راځم سټایل او دې ځای کې ورته لیکم چې سټایلز صحیح ده یو موږ خو داسې کولی شو چې دلته ان لاین هم سټایل ورکړو فار ایگزامپل زه دلته ورته ورکوم چې کلر صحیح ده ما سره څه رقم که فرضاً دا وایټ ما ورکړه دې ځای نه زه کولی شم چې مختلف قسم رنګونه ورکړم دا چې زه اوس سیو کړم تاسو سره به ښکاره شي چې دلته به هیلو ورډ ما سره داسې راغلی که فرضاً غواړئ چې فنټ سایز ورته زیات کړئ نو زه دلته راځم ورته وایم چې دا 20 کړئ نو که زه دا سیو کړم نو تاسو ته ښکاري هیلو ورډ غټ شو ما سره دا همداسې موږ کولی شو چې نور سټایلینګ هم ورکړو نو زه دلته راځم او دلته ورته لیکم چې ټیکسټ سټایل صحیح ده یا فرضاً ټیکسټ ورته لیکم څه ستونزه نشته ټیکسټ ورته راشئ دا کاپي کړئ دې ځای نه صحیح شو دلته یې پیسټ کړئ په دې طریقه باندې اوس به دلته راشئ که دا زه سیو کړم ګوره دا سټایل چې دی دا بېرته ختم شو دې ځای څخه وروسته زه کولی شم چې دا خپل سټایل چې دی دا راواخلم دا یې زه راواخلم بېرته اپلای کېږي د دې ځای څخه زه کولی شم چې فونټ ویټ ورته ورکړم فرضاً دا بولډ کړم صحیح ده په دې شکل باندې نور مختلف قسمه سټایلونه او کارونه موږ دې ځای کې کولی شو نو هدف دا دی چې موږ وکولی شو دغه اي پي آیز چې موږ دلته لیکلي دي دا اي پي آیز په دې اپلیکیشن کې موږ ولیکو او د دې ځای څخه موږ سټوډنټس یا سټوډنټ لیست راواخلو دې ځای څخه داسې وکولی شو چې دې ځای څخه موږ یو سټوډنټ اډ کړو همداسې وکولی شو چې ایډیټ هم وکړو یا ډیلیټ او اپډیټ هم وکړو صحیح ده
نو دا به فردر موږ په دې ټوټوریال کې مخ ته